بل طرف ته د دغه هلک پلار په هوټل کې محنت مزدوري کوي. هالیسی دو هالی همون دو هولی سنه بل طرف ته دغه خارجي چې خپل بزنس روان کړی دی د اے آی د طریقه خپله اسانه ګټه لاسته راوړي. والا خو خدای ته وګوره موږ پرې ځه ځه بچې ځه پرېږده ځه. والا که ستاسو یو ورځ یې خو چې بسته کاټن درنه راواخلو. اسماعیل اسماعیلا ګفټینګ روان دی مړه دواړه لاسونه مې په کار باندې دي. ډبل ټیپ الکانو ډبل ټیپ شبه بوستر ولګو شبه بوستر. ګرانو کتونکو دا تاسو په ویډیو کې وکتل دغه ځوانان چې په ټیک ټاک کې خپل قیمتي وخت خرابوي او بل ته وایي چې گیم دی او ټیک ټاک دی او دا دی او ډبل ټیپ او دا وله هغه وله شیر بچې وله سترګه چې زمری ورپسې خوشي او دغه دی یو بل ای دغه سي لا اسماعیل همدا زیره ښه سړی دې مات کړ بس ودې ګټ بل طرف ته د دغه هلک پلار په هوټل کې محنت مزدوري کوي او په دې ګرمۍ کې کار کوي او د دې زوی چې دی دومره پروا خرابه نه چې د پلار سره مرسته وکړي. کاشکې اسماعیل وی نو ما سره به ډېره مرسته کړې وې. دا لاړو په دې خبره دوکان کې هم دا ځان دی زه پرې ایښی یم پوه شو دا ځي وروره صبر وکړه. دوی خلک څه دپاره غواړي؟ دوی خو د پلار د ملا تیري نو چې ګټه وکړي ډېر په سخته باندې او بیا چې دی داسې په اسانه ګفټینګ کوي. وروره یو 15 دقیقې صبر وکړه کښېنه ښه تیاري صحیح. بل طرف ته دغه خارجي چې خپل بزنس روان کړی دی د اے آی د طریقه خپله اسانه ګټه لاسته راوړي. هالیسی دو هالی همون دو هولی سنه وای ابوبکر نیدی ہے سگو already winning already using yes I win. نو موږ ته پکار دي چې دغسې ونکو په ټیک ټاک کې چغې و زمری وله او دا وله او پیشو بچی وله نه هېڅ کله هم نه دي پکار. پلار زوی څه دپاره غواړي او د خپل پلار سره شانه به شانه ودرېږي تر څو پلار پرې خوشحاله شي. نو نه ده پکار چې داسې فضولیاتو کې ټیک ټاک او ډبل ټیپ او ربل ټیپ. ډېره مننه. که ویډیو هم خوښه شوي نو لایک ورکړئ سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. ګیس ډېر قیمته شو دا ولې نو جنګ په باره کې نختی وو کلکته مخه در باندې د ایران او دغه کم ځای کې جنګ دلته په موږ باندې ګیس ګران دی. نه راتلم او 20 روپۍ کرایه راکړه یار داسې خو نه ده پکار. هغه بس مړه مامې سړی به پسې وو موضوع مسلې ډېرې دي مامې ښه الله دې رحم وکړي. ماما بوتل ځه لکه خلې نورجان څه ته بچې ځه بوتل لا پاسه نورجان دې پکې ځه بس لا نو سړی څه وکړي یاره هلته خو اوس ایران او دغه چې جنګ دی هغه پوه شوې نو زور یې موږ نه وباسئ. ګیس څو روپۍ کیلو شو؟ اتیا ته بس ماما ډېر ځه که نه نورجان یې خرڅ کړي ځه خیر دی بوتل لا کوله ولو دا ټول ډک دي پاسه که نه ځه خپل کار کوه شبه ځه یو خو دې خلکو نه تنګ شوم بس الله دې خپل رحم وکړي. نو غربت ډېر زیات دی څنګه ستا دوکانداري کار روان دی؟ سولري خرڅېږي که نه اوس ګرمي هم ډېره زیاته ده نو داسې کار دی بس الله سهار دې مې ورته ګیس ډبه وړې وه مامې نه پوهېږم چې ګیس یې کم راکړی بس 3 ورځې کور ډېر راغلی هلکه اخینه راکې تیرا که دا بوتل نو دې خلکو نه تنګ شو. ډېر ور هلته مېلمانه ناست خیر دی لږ وروسته راشه هغلته کښېنه زه به درته غږ وکړم خیر دی که نه زه درکو بچیا زما واله خو پوهېدم مېلمانه دي درکو دله ځه خیر دی ځه باندې شم زه لاړ شم وروره دې خلکو نه تنګ شو ځه خالي شو خپله خطا کوه خو بیا راشه زه خو زه در باندې غږ کوم که نه یا دې خلکو د راسه دا موږ قصابدانۍ او که نه پرېږدي نو واخله ولې کوله نه به زه وایغه څه کېږه ستاسو کارونه څنګه دي؟ میان خرڅېږي که نه ګزاره کوي
ګیس کیلو شپېته روپو نه کم ځای ته لاړو یار نوي 95 روان دي ځه که نه خبر پوهېږي که نه ځه شبه تخته خیر د بوتل ځه بچې ځه پرېږده ځه والا که ستاسو یو ورځ وي خو چې بسته کارټن د نه راواخلم او که نه روزانه مه کوه که نه تنګول مه کوه ځه ما غریبي مې دی که نه کار نه دی یو چا سره به مېلمه ناست دا خو ډک دي بچې یو ځل درکو ځه که نه خیر دا نور هم راکړه که نه تا ته ولې سبق نه وې پلار دې شته نه دا بچه چې خالي شي مونږ خپله ته راچو ښه زه هله بل راغی هغه دی خلکو هم دا کار دی الله دې رحم وکړي دغسې ګوري دي ماډا خلکو دا میان دا به چې ډېر شکایت وکړي دا به چې در چا نه دا ډېر شکایت ماما دا بوتل یې راکړه ځه که نه ځه که نه دا ټول دلته درکړم اوس واله خو خدای ته وګوره مونږ پرېږده په شرمونو دې مېلمه له وشرمولو مړه دا څه رقم خلک دي مړه دې خلکو د لاسه څوک پارک نه شي کېناستلی مړه ځه شابه تخته زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه